د 4000 مهم انګلیسي لغاتو دویم درس ته په خیر راغلاست. په دې هیله چې تیر درس زموږ د 4000 مهم او اړین لغاتو درس مو په خیر سره د تیر ورځ درس زده کړی وي او هغه جملې مو هم زده کړې وي. بیا هم کوم کسان چې نوي دي، موږ ورته د تیر ورځې درس لینک په ډسکرپشن او همداشانته په پورته هغه کې موږ ورته لینک پرېږدو. حتما لاړ شئ، زموږ تیر درس هم وګورئ د 4000 لغاتو او د نن ورځې درس هم در سره وګورئ. او یو خبره ده چې موږ تیر درس اپلوډ کړی، یو ورور موږ ته میسج کړی، البته کمنټ کړی په تیر درس باندې چې نو مې ډېر دلته زه ذکر کوم. د کمنټ کړی چې استاد موږ ستاسو درسونه اورو، واقعا چې موږ ډېر څه ترې زده کړي دي. نو هغه کوم ملګري چې موږ ته کمنټونه کوي، انشاءالله د هغوی کمنټونه به هم موږ دلته د ویډیو له لارې وایو چې ستاسو څه نظریې دي، څه غوښتنې دي، هغه به موږ دلته عملي کوو. ستاسو کمنټونه موږ دلته په هر د ویډیو اخر کې وایو. نو کوشش وکړئ زموږ دپاره مثبت خپل کمنټونه، لایکونه په ویډیو باندې پرېږدئ. زو مخکې دی چې لومړي درس باندې ریویو واخلو. لومړی درس زموږ د 4000 لغاتو هغه 10 لغاتو سره د جملې کارونه. نن موږ دویم درس د 4000 لغاتو څخه همغه لغاتو په دوام سره شروع کوو. یعنی هغه لغاتونه چې موږ په تیر ورځ کې ویلي دي، موږ په دوام سره موږ تاسو نوی نور درس درکوو. په دې باندې باید پوه شئ چې د دې ګټه دا ده چې هم ستاسو لغات زده کیږي، د لغات سره څنګه تاسو جملې زده کوئ، نو دا یو ډېر آسان لار ده. او بل په آینده کې انشاءالله دغه لغاتو لړۍ چې لږ څه مخته لاړ شي، دریم پلی لیسټ چې موږ جوړوو هغه به د جملاتو برخه وي. یعنی موږ به هره ورځ تاسو سره مثلا د 10 څخه نیولې تر 10 څخه مهم جملې کارو در سره شریکوو. نو ډېرې خبرې نه کوو، زو د 4000 لغاتو دویم درس ته. نمبر 1 لغات چې موږ یې 10 نمبر کې لرو هغه د هانت. هانت H-U-N-T H-U-N-T هانت. هانت ویلی سي ښکار کول، ښکار کول. صحیح سو څوک چې مثلا مرغۍ یا همداشانته الوتونکي څیزونه ولي، نو هغه ته ویلی سي هانت. صحیح سو ښکار کول. په جمله کې موږ ته څنګه وایي؟ Well, long ago I used to hunt birds. Long ago I used to hunt birds. یعنی ډیر وخت پخوا، ډیر مخکې ما به د مرغیو ښکار کوو. اوس دې ځای کې تاسو څه شی زده کړه؟ یو خو مو دا لغات زده کړه چې د هانت معنا څه شوله؟ ښکار کول دي. صحیح سو، یو مو دا لغات زده کړه. دویم تاسو په دې ځای کې دا لغات زده کړه چې لانګ اګو هر ځای کې چې تاسو وینئ لانګ اګو ډیر مخکې وخت. صحیح سو، یا بعضې وخت کوم فکر کړه لانګ ټایم. صحیح سو، لانګ ټایم اګو. نو چې هر ځای تاسو وینئ لانګ اګو یا لانګ ټایم اګو یا داسې لیکي لانګ ټایم، نو تاسو په دې باندې پوه چې ډیر مخکې یا هم پخوا وخت. او تنه لانګ ویلی سي اوږد ته، یعنی نو دلته څه شو؟ لانګ اګو ډیر پخوا وخت. I used to معنا دا ده چې ما به کوو. صحیح سو، ما به کوو. To hunt birds چې مرغیګانې پکې چې کړم یعنی ښکار کړم. نو long ago I used to hunt birds. ما به پخوا وخت د مرغیو ښکار کوو. نو فکر وکړئ دلته تاسو یو دا لغات زده کړه، یو مو دا زده کړه، دا دوه سي، یو مو used to زده کړه، یو مو birds زده کړه چې birds ویلی سي مرغیو ته. دویم لغات موږ تاسو بخښنې سره 12 لغات موږ تاسو لرو lot. ګورئ L-O-T lot ویلی سي ډیر زیات. lot ډیر زیات. صحیح سو، په جمله کې موږ تاسو وایي There were a lot of people. There were a lot of people. یعنی هلته ول ډیر خلک. There were a lot of people. هلته و ډیر خلک. نو there were معنا ده هلته و. a lot دغه لغات ده چې معنا ده ډیر، او people ویلی سي خلکو ته. نو there were a lot of people هلته و ډیر خلک یا هم ډیری خلک. نمبر 13 14 لغات موږ تاسو لرو middle. M-I-D-D-L-E middle. middle معنا څه ده؟ منځ کې. صحیح سو، مثلا د دغه دوو مارکرو د منځ ساحې ته چې ویلی سي middle، وسط، منځ. نو our car broke down at the middle of the road.
our car broke down at the middle of the road. دلته که تاسو فکر وکړئ ما په سبجیکټ پروناون کې تاسو ته ویلي our مونږ جمع نو our car ویلی سي موټر ته broke down ویلی سي خرابېدا ته broke down معنا خرابېدل ویرانېدل نو our car broke down at the middle of the road وای زمونږ موټر په منځ د سړک کې چې سو خراب سو دا لغت تاسو زده کړه کار ویلی سي موټر ته broke down ویلی سي خرابېدل ته هغه څه مثلا که بایسکل سو موټر سایکل سو موټر سو صحیح سو دو د کله خرابېږي نو تاسو به چې ورته وایي دا لغت باید همیش په ذهن broke down صحیح سو نو our car broke down at the middle of the road په منځ د روډ سړک کې نو زمونږ موټر په منځ د سړک کې چې سوی خراب سو صحیح سو راځو نمبر 14 نمبر لغت ته moment ویلی سي اصل کې وخت ډیر لږ وخت په انګلیش کې ویلی سي moment نو moment moment وخت یعنی ډیر لږ وخت please wait a moment مهرباني وکړئ یوه دقیقه یا هم ډیر لږ وخت راته انتظار وکړئ صحیح سو مثلا تاته یو ملګری څنګه کوي احمد please come fast لطفا احمد زر راشه ته چیرته please wait a moment لطفا یو دقیقه ماته صبر وکړه نو په دې ځای کې تاسو کوم لغت زده کړئ please لطفا یا مهرباني وکړئ یا په مهرباني سره wait خو هماغه لغت ده چې معنی د صبر وکړي راته a moment همدا لغت ده خو wait هم تاسو پکې زده کړئ wait ویلی سي صبر کولو ته یا موږ کله فکر کړی وي چې کله تاسو فکر وکړئ د نوکیا تلیفون چې کله روشن کوئ نو هلته تا ته لیکي wait a moment یعنی یوه لحظه صبر وکړه نمبر 15 پنځلسم لغت ده pleased یو موږ تاسو لرو please چې دغه ده که نه ګورئ please ویلی سي لطفا یعنی په مهربانۍ سره او یو ده pleased ed اخر کې لري دا بیا pleased ویلی سي خوشحاله کېدل یو څوک خوشحالېږي که نه دا خوشحاله کېدل ته خپله pleased ویلی سي pleased خوشحاله کېدل here I'm so pleased to see you again I'm so pleased I am به نه وایي دې ځای کې ځکه دلته شارټ کټ راغلی ده یو لانګ فارم ده یو شارټ فارم ده د I am شارټ فارم چې شی ده I'm لکه دا شانتې ده خو که چېرې تاسو غواړئ انګلیش مو فاسټ سي تیز سي سریع سي همیشه کوشش وکړئ تاسو له شارټ کټ څخه کار واخلئ یعنې که چېرې تاسو خبرې کوئ تاسو به داسې نه وایئ I am a student دا غلط ده تاسو به څه وایئ I'm a student صحیح سو یا که مثلا ته وایئ You are a teacher که ته چېرې غواړې خپل سپیکینګ باندې کار وکړې او دا داسې تیز وي نو ته به چوایې You're a teacher ګورئ همدغه شانته دا شارټ کټ په انګلیش کې تر ټولو مهم دی او تاسو کوشش وکړئ د دغه شانته سپیکینګ کې کار واخلئ نو چېرې I'm so pleased to see you again وایي زه ډېر خوښ او خوشحاله یم چې زه تا د دویم ځل دپاره وینم نو په دې ځای کې موږ تاسو کوم لغات زده کړه I'm so یعنې معنا داسې فلحاظه I'm so pleased زه ډېر خوشحاله یم to see په انګلیش کې ویلی سي لیدلو ته again دوم ځل دپاره یعنې دو دفعې نو سی لیدل اگین دو دفعې یعنې زه ډېر خوشحال یم چې زه تا د دویم ځل دپاره وینم نمبر 16 شپاړسم نمبر لغت موږ تاسو لرو promise ویلی سي وعده کول صحیح سو یو واده ده واده نه ګوري واده کول یو څوک چې د یو چا سره واده وکړي چې مثلا زه به په سبا دغه وخت باندې دلته درځم یا به موږ تاسو به سبا په صنف کې په 3 بجو ټول حاضرېږو دې ته ویلی سي واده کول صحیح سو نو دې ته په انګلیش کې ویلی سي promise ګوره که تاسو فلمونو کې اورېدلي وي یا په داسې promise me وایي په ما باندې اعتبار وکړه که نه promise me نو دلته promise معنا ده واده کول promise واده کول here why would I break my promise ولې زه خپله واده لمنځه ویسم یا هم زه ولې واده خلافي وکړم د ځان نه پوښتنه why would I break my promise ولې زه خپله واده خلافي وکړم یا ولې زه خپله واده ماته کړم صحیح سو نو why سه هر وخت تاسو وینئ په سر د جمله کې why راځي when where which WH question راځي نو هغه حتما سوالیت اوړي لکه مثلا تا څوک وایي what's your name ته به داس خپله سوال سو یا مثلا تا څوک وایي when were you born
یا هم تاسو یو څوک وایي where do you live صحیح سو یا مثلا تاسو څوک وایي when did you come here no یا هم تاسو وایي کنه why you come here ولې ته دلته راغلی نو دا ټول د WH question په برخه کې راتلی سي چې کله هم دا په سر د جمله کې راځي جمله خپله question form یعنی دا سوالی حالت ته وړي why would I break my promise ولې زه خپله وعده خلافي وکړم صحیح سو break ویلی سي خپله شکست کول یعنی له منځه وړل ښه دا سو 14 نمبر لغات را به سو 19 نمبر لغات ته replay دې ته تاسو ډېر فکر وکړئ متوجه سئ دې ځای کې ښه ریپلی موږ تاسو یو ریپلی لرو په بخښنې سره یو موږ تاسو لرو لکه داسې ده ریپلای صحیح سو یو ریپلای ده او یو ریپلی ده دغسې اوس کوم لیکل شوی دا ده ریپلای که تاسو فکر کړی وي په کمنټ کې چې کله تاسو یو چاته کمنټ کوئ نو همدا شی تاسو ته لیکي ریپلای یعنی ریپلای معنا ده جواب ورکول صحیح ده او که چیرې اوس تاسو به کله دا ریپلی وایي کله هم چې دغه ال نه دې خواته ای ولیکو نو بیا تاسو ریپلی بیا معنا تغییر کوي ګوري که فکر مو کړی یو دا دکه دا اوس ده ریپلای REPLY ریپلای ویلی سي جواب ورکول او یو که چیرې له ال نه دې خوا ای راسي نو بیا به تاسو چې وایي ریپلی بیا ریپلی سي ده دوباره کتنه صحیح سو که تاسو کله فکر کړی کرکټ کې چې کله هغه کوم یا هم مثلا وکټ راځي یا هم بال کیچ کیږي هغه د دویم ځل دپاره هغه غوښتنه کېږي نو هغه ته ویلی سي ریپلی دویم ځل کتل هغه د صحنې هغه بیا دا رقم نه لیکل کېږي هغه به ل نه دې خوا ای ورکوي نو دا د اوس ریپلای ویلی سي جواب ورکول ښه I will be waiting for your reply I will be waiting for your reply یعنې زه به ستا د جواب لپاره انتظار کې اوسم I will be waiting for your reply زه به ستا د جواب لپاره په انتظار کې اوسم ګورئ که تاسو ګورئ د ویټینګ لپاره بیا کار وسئ چې ویټ موږ مخکې ویل صبر کولو ته وایي او ریپلی جواب ته وایي زه به ستاسو جواب ته په تمه اوسم سیف محفوظ صحیح سو محفوظ ساتل شوی نو تاسو ګورئ سیف ویلی سي محفوظ یا هم ساتل شوي ته ویلی سي یا که تاسو کله فکر کړی وي وایي دا څنګه هغه ده که مو فکر کړی وي او چیرې یو څوک خبره کوي وایي دا یې له موږ سره پلانکی له موږ سره سیف ده یعنې دا محفوظ ده یا هم که څوک وایي دا اطلاعات یا هم دغه خبرې باید په خپل منځ کې موږ تاسو سیف وساتو یعنې دا محفوظ باید وساتو نو SAFE معنا ده سیف we meet an accident but we all are safe we meet an accident but we all are safe یعنی مونږ کنه we meet an accident مونږ حادثه وکړه مونږ یو حادثه وکړه but we all are safe اما مونږ ټول محفوظه وساتل سو یعنی مونږ ټول محفوظه سو یعنی مونږ حادثه وکړله یا په حساب عام سره ور ټکر مو وکړ خو مونږ ټول محفوظ پاتې سو نو په دې ځای کې دې معنا هم دا ده اکسیډنټ څه معنا لري اکسیډنټ ویلی سي حادثې ته او سیف معنا سو همغه محفوظ یا ساتل نو 9 نمبر موږ تاسو لرو ټریک ویلی سي چل ته که تاسو فکر کړی وي په واتساپ کې یا په بل شي کې تاسو کوی زه تاته 15 ټریکه درښیم 4 ټریک 3 ټریک یا که تاسو فکر کړی وای په ورډ پروګرام کې یا په ورډ برنامه کې 3 ټریک درښیم یعنی د 3 ټریک دا معنی چې 3 هغه مخفي چلونه درته درښیم چې هغه ټریک کوم دي اوس مثال your car trick really surprised us یعنی تاسو کار دغه چل سي دا وای موږ ډیر سرپرایزد معنا دا چې موږ ډیر تعجب کړو حیران کړو ډیر شلم نمبر لرو موږ تاسو ویلی سي ښه ویل معنا ده ښه ډیر ښه نو مثلا موږ ویل ډن معنا دا ده چې ډیر ښه یا هم شاباس مثلا یو نفر ده یو کار کوي تو ورته ویل ډن ډیر ښه یا هم شاباس نو ویل معنا ده ښه ویل ډن یا هم ډیر ښه یا هم شاباس یو نفر ته ویلی سي او دلته مو هم فکر وي ښه چې یو موږ تاسو دغه ویل لرو WELL او یو موږ تاسو دغه لرو که نه نو بیا دلته فرق لري دا ویل سي دا اولنی ویل ډیر ښه او که چیرې په آی باندې ولیکل سي نو بیا دا کېږي شاید چې موږ تاسو بیا راتلونکي درسونو کې انشاءالله تشریح کوو نو end of unit 1 دا د لومړي یونټ مکمل درس و چې پکې موجود 6 لغات او انشاءالله چې نور درسو کې موږ تاسو د دویم یونټ درسونه شروع کوو په دې هیله چې دغه لومړی یونټ تاسو تر پایه پورې په ښه او سمه توګه زده کړئ
بیا هم که کومه پوښتنه لري، سوال، نظریه، انتقاد لري، کولی سئ ستاسو لپاره مونږ کمنټ باکس مکمل فری کړی ده، ورسئ خپل نظریې هر څه مونږ سره شریک کړئ. او کوم ملګري چې دغه ویډیو ګوري زموږ درسونه تر پای کتلي، حتما په کمنټ کې خپل نظریه مونږ سره د درسونو په اړه شریکه کړئ چې مونږ په بله ویډیو کې ستاسو کمنټونه هر یو جلا جلا مونږ دلته د ویډیو په شروع کې وایو چې مثلا دغه کس مونږ ته کمنټ کړی ده، د داسې نظر کړی، نو زه ځکه وایم چې کمنټ وکړئ. ستاسو کمنټونه مونږ ته واقعا بیخي له حد زیات انرژي راکولی سي تر څو مونږ قوي او په صحیح طریقې سره مخ ته لاړ سو. وخت مو ډیر نه نیسم، تر بلې ویډیو چې زه راځرېږم ټول په لوی بخښونکي خدای سپارم. تر بیا ښې چارې ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.